یو د څاه حفظ مراقبت ده، یو د ذخیرې حفظ مراقبت ده. ذخیرې ته چې کله اوبه راورسېږي موږ باید دې سره کلورین ګډ کړو، ځکه کومې اوبه چې په اوس حالت کې دي هغه د څاګانو سیپټیکونه چې ایستلي دي د دې نه متضررې شوي او د ځمکې تقریبا د ځمکې لاندې اوبه ټوله د کابل ښار چې هر څومره د خلکو سیپټیک څاګانې ایستلي هم معیاري نه دي، ځکه هر څه بدرفت ایستلی ده او د بدرفت نه هغه ځمکې لاندې اوبه جذب کړی ده. کیمیاوي مواد نو هغه کله کله طبیعي ده چې څه په دغه باندې تاثیر لري، په زیرزمیني اوبو باندې هم تاثیر لري. نو هغه اوبو دپاره بیا موږ کلورین یو مقدار ورسره ګډوو چې کلورین مقدار بیا معلوم ده چې په اساس د نفوس او په اساس د ظرفیت د اوبو باندې هغه ورسره ګډېږي. یوازې کلورین نه ده، تقریبا یعنې په نړۍ کې اوس 250 پارامتره د اوبو د ګډېدلو او ایستلو دپاره یې دې نه استفاده کیږي. مثلا مخکې ارسنیک کنه ما درته وویل کنه چې د هغې مثلا یو سرطانزا ماده ده، د دې د ایستلو مثلا بي او ډي سی او ډي دا کیمیاوي مواد دي، نو د دې د ګډېدو د دې ایستلو دپاره او بیا نور داسې مواد مثلا اوزون ورسره ګډېږي که نه، خو دا چې افغانستان اوس دومره پیشرفته هېواد نه ده چې اوزون دی مثلا دوی د اوبو سره ګډ کړي او د هغې د دوی د اوبو تصفیه وکړي. اوس یوازې ساده موږ په افغانستان کې کلورین ورسره ګډوو او مثلا د اوبو د تیزابي حالت او القلي حالت قلوي حالت دا موږ ټول ګورو که نه، نو هغه ته په کتو باندې موږ خپل کار پر مخ بیایو که نه.